راشد خان ولې دوهم واده وکړ؟ لومړی میرمن یې څه مشکل درلود؟ د راشد خان رور ټوله چوپتیا ماته کړه. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د افغان میډیا یوټیوب چینل څخه د نن ورځې د تازه او مهمې ویډیو ته. د راشد خان رور په تازه خبرو کې څرګنده کړې چې د دوی په کورنۍ کې دوه ودونه کول هیڅ نوې یا عجیبه خبره نه ده. د په وینا دا دود له پخوا زمانو راهیسې جاري دی او د کورنۍ غړي یې دا کار د یو عادي فرهنګي عمل په توګه ترسره کوي. نوموړي وویل چې د دوی دواړه ورونه چې په کورنۍ کې د احترام وړ کسان دي هر یو دوه ودونه کړي دي. د په وینا دا پریکړه په کورنۍ کې د اختلاف یا فشار له امله نه بلکې د دود او رواج د پلي کولو له مخې کیږي. د راشد خان د ورور په خبرو کې دا هم راغلی چې د دوی نیکه 4 ودونه کړي وو او د کورنۍ ډیری مشران د خپل وخت د رواجونو مطابق له څو واده لرلو سره بلد وو. هغه باور لري چې دا د دوی د کورنۍ په کلتوري جوړښت پورې اړه لري. د زیاته کړه چې خلک باید د دې موضوع په اړه غلط برداشت ونه کړي ځکه د دوی په سیمه او قوم کې دغه عمل اوږده سابقه لري. د په نظر دا موضوع هیڅ ډول جنجالي اړخ نه لري. راشد خان د نړۍ په کرکټ کې مشهوره څیره ده او ډیری خلک د هغه د شخصي ژوند په اړه هم لیوالتیا لري. همدا وجه ده چې د کورنۍ هره خبره ژر د رسنیو پام ځان ته رااړوي. د راشد خان ورور وویل چې د راشد لومړی میرمن په هیڅ صورت له دې حالت سره ستونزه نه لري او دواړه خواوې په ګډ تفاهم او درناوي سره ژوند کوي. د په وینا د کورنۍ د ښځو ترمنځ اړیکې آرامې او د احترام ډکې دي. هغه ټینګار وکړ چې خلک باید د کورنۍ او شخصي چارو ته له لرې نظر وکړي ځکه د هرې سیمې خپل دودونه خپل فرهنګ محدود وي. د په خبره د دوی د کورنۍ ښځې او سړي دواړه د خپلو پریکړو ملاتړ کوي. په پای کې نوموړي وغوښتل چې رسنۍ او خلک دې د راشد خان په شخصي ژوند پسې بحثونه کم کړي ترڅو د هغه تمرکز د کرکټ په لوبو پاتې شي ځکه هغه د افغانستان یو مهم او ویاړونکی اتل دی.